الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر اسمو سسو خبر را رسیدلی و چې وفد د نجران د رسول الله صلی الله علیه او دا وفد وکړه تراغلی. اول کم تعداد سره دویم کړه شپته کسان و چې قومندان دا غوي سیدو او منتظم ایهما او مشری عتاب کومله چې رضان سره وسو ابو حارث ابن علقمه. رسول الله سره ډیره خبره وکړه او دا خبر به ذکر شو چې ابو حارثه ابن علقمه کله را پریوتونه دی وري رسول الله له خیره وکړه. هغه پیرد وکړي چې دا خدای الله حق نبی رضی الله خیره مناسب نه ده، تاب الله برباد کی ورور چې دا حق نبی نه وی ولې منینا وېڅو کو چې مدیات لټینګېدل نشي. مال دیو اسونه راکړي دی کورونه راکړي دی نصرانیانو دغه نه تیر دین شو موږ رسول الله نشو منل. الله رب العزت به دی ورور له ایمان نصیب کی. مازیګر وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدل او بیت اللحم طرف لمونځ کول او د رسول الله خو باندې سلام اچول. هغه جواب ورنکه وجه دا چې د سرو زر غوتمه استعمال کړي وي او ریخم علي شبې دلری کوي. به د عیسی علیه السلام بارے کې دا پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ دا د الله بندري وي، دا خدای الله زوی دی وي، دا غلطه خبره ده، دا د الله محبوب دی. څډیر الزامات نور ولګول. يهود به دا خبره وکړه چې محمد صلی الله علیه وسلم له ویل ته دا غوړي چې مستلسي بندگی وکړه کنه سوارا چې څنګه د عیسی کوي. هغه دا خبره غلطه ده چې کله یو انسان له الله وحي ورکی هغه به اچ نام د شنو جسمه بندگان شي، هغه د بندگان د الله بندګي له پریدي رده په وکی. بیر مباهری مسله ده، لیکن شرحبیل په نامه یا د عتاب په نامه چې کوم ملګری وي موږ له وخت راک اخر نتیجه په دې باندې رااله شیر موږ مباهله نه کوو، وجه دا چې بربادي ګو. ته زموږ حکم اڅ چې څه فیصله وکړه. رسول الله فیصله دا ده چې جزیه براوړي 2000 جوړه جامې ضرب سفر کې او ضرب رجب کې او دغه سره یو او قیاس 50 سلوړ درهم جوړی کی. کعب ابن زهیر په نامه باندې یو شاعر او هغه رسول الله باندې ایمان راوړو. وفد د ثقيف راغی د عبد الله په قیادت کې تقریبا 12 کسان او غوښه شرطونه ولګول چې موږ به زنا کوو او موږ به شراب سکو او موږ سودونه کوو او موږ منځونه نه کوو او موږ د بت بنه ماتي کې. رسول الله فرمایي چې اسلام سره دا ټول شی نه منافري ودا به موږ مات کو خیر دی. مغیره رضی الله عنه په تشکیل کې هغه عملګرو سره خوشتبی موکړه. دغه نور سبه وخت الصدار علی چې زید ابن حارث دی امیرو. رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگیالین تیار کړ چې به خلکو باندې برید او عملیاتو کې هغه ویلې چې مخکې د عملیاتو موږ ایمان راوړو. دوله زیات لس کسانو راوړو. حجۃ الوداع کې به تقریبا 100 کسان به اسلام کې داخل شول. رسول الله به یمن په طرف باندې معاذ ابن جبل ابو موسی اشعری دی ور تشکیل کړ. ویلې چې ډیر د نرمۍ کار اخلي. وګړه وصیتونه ورته وکړه. ابو موسی شریف سره د معاذ بن جبل ملاقات راغی او مرتد پاغیزه کې واغې مو وجلو به ورنه د ژوند پښتنه وکړه چې څه صورت حال دی. د ورځې حکومت کوم د شپې ټول شپه الله ولاړ مې دا خو ګرانه تمامي کی نیمه شپه آرام کو. دغه نور څه به ودرېګا. دین ورسه به کدا او شو چې رسول الله بکره خبره کوله. نو عبد الله ابن عمرو ابن العاص بلیکله الرساله الصادقه د کتاب لیکلو. ملګرو ورته ویل یا عبد الله دا اره خبره د محمد رسول الله نه مليکا وی وجه دا چې دا د الله نبی دی، انسان دی، بشر دی، کې دې چې د په حالت د غصه کې خبره وکي تی ولي کې اغه نه دین به جوړ شي او هغه به دین نه دا کوم خبره وکړه. کلم کتاب شو غیره کې خود رسول الله د عبد الله نه تاسو کې عبد الله لیکل ولې وسنه کوي. دلیل به دې باندې چې رسول الله په وخت کې د لیکل د احادیث شوی دي رد په منکرین حدیث باندې. منکرین حدیث د طبقه هغه چې واځي مون قران منو او احادیث له چرته موږ ضرورت نشته. دا اصل کله ورسره لیکل شوی دي کې دې چې بده کې دې دروغ وردن نشوي. جواب زمنګ د نبی په وخت کې مستقل کتابونه لیکل شوی دي چې مبارک پوری شه به هغه ټول لیست لیکل لري چې فلان دا فلان دا فلان دا ټول عمرو بن حزم او غیره. وې دې ملګرو د خبره وکړه. رسول الله ویل ما یخرج منه نوځي د محمد صلی الله علیه وسلم نه الا حقا مگر حق وینا. هیڅ وخت کې زما د جبې نه د خبره نوځي چې هغه دین نه بلکې کوم خبره چې تاسو لګوم هغه بخا دیني. الله تر شاو لاړو چې ډیره کړه لیکل بیرته شروع کړو. د دین ورسره د بل وفد راغی. وخت بولی چې دغه مشر ابي زبيب په نامه باندې وسړیو. رسول الله علیه ویل زتان سوت پوښتنه کوم وکا وی اول ته پوښتنه کوم چې د ملمانس مو خال راشي موږ دوی د ملمستي ورکو آیا دې کې څه اجر موږ لشتره زمنګ د ایمان تقاضا ده او کدا اساس موږ د شیو قومي خبره ده.
نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلې ودا د ملما حق دی پتا باندې حتی قرطبی لیکلی چې وسړی وزاله ورغه ملمستره چانه طلب کړه او غي ور نکړه او دی وخت کې سره پیسې نه وی هوټل وغیرہ نو دومره غلطي کولی شي چې د خپل وس کار باندې پوره کی رسول الله ورته ویل من کان یؤمن بالله سوچ په الله باندې ایمان لري او په قیامت باندې ایمان لري د ملما اکرام کوي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې تاسو کورونه قبرستان مو جوړوي دا ډېر معناګان محدثین کې یو معنا ده چې ملمسته خواله راشي ځان قبرستان مو جوړو چې شنډې بیرته او په پیوس کا خوريږي نو شی ورکا د حق دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو 25 اسباب د عذاب قبر جمع کړی دی یو پکې دا چې وسړی له ملما ورشي او دا دغه حق په ځان باندې ونه مني د انسان چې کله مرشي الله تعالی د قبر عذاب ورکي شغلی کولا او د مور پلار نه فرمانی او مونږ نه کول زکات نه ورکول او شرک کولا زنا کولا عمل د قوم لوط کولا وینا بغیر د عمل نه صحابه ول کنزل کولا بیزی ټیکسونه خسر او په قبرستان باندې میتیج کولا او د قشانه چې کله سړی د ملما حق په ځان باندې نه مني د انسان له الله د قبر عذاب ورکي دا د ملما حق نه پتا سبحانه به درې ورځې د ملما د ملمسته حق د په اول ورځ باندې جایزه په کار ده چې ستا خو راغی څه خرچه ورته وکا ځان ورته په عذاب کا دویم او دریم ورځم دغه بر سره حق د سلورم ورځ کې به ته اختیارمنې کزان سره بری دیو کو رخصت ای او د قبر د عذاب د فکرولو د پرم طریقې ذکر کړل شوی جنازه د مسلمانانو دعا ده صدقه ده شهادت ته سورې ملک وغیرہ دا ویلي تقریبا نن شوینه داري دویم ته پوښتنه دا وکړه چې یا رسول الله من په دلار باندې زو یو شی پروتي لقطه داروالو اي منګه استعمالول شو یا نه نبی کریم علیه السلام ورته ویل او اق شهر والا چې زینش ډیر انسانان په لار باندې روان یو شی پروتي ویل کني راخلو ولې وکړي چې موږ نه به کمی زیتی وشي دا به تر اخلي د الله نبی فرمایي داراواله چې کله سړی پیدا شو نو اغلب تسلیم کی و الا کته خپل غریبي به خپل د مصرف کې راوستي شي کته غریب نه مالدار به د علاقه په غریبانو باندې خرج کو ثواب اغله وروبه کو امید ده انشاء الله بغله ثواب ورکی یو د حرم لقطه ده دغه برکه دا خبره چې تر قیامت پورې بدات ساتي اما په خلاف د نور لقطو چې نور ذکر شي پیدا کې د یو کال پورې دغه اعلان او دغه نور سره به استعمال اول دریم ته پوښتنه دا وکړي چې رسول الله موږ په دلار باندې روانو غړي بزي موږ چرته بلاس باندې راشي دا څنګه کو د الله نبی ورته ویل عليه الصلاه والسلام بالکل د تر واستل شي وجه دا غړه بس کتر نه ولې دا یا استاد ورور دا یا د لیو ده کورور دې پیدا شو ورکه مسلمان کې خپل استعمال کا څلورم ته پوښتنه دا وکړي چې رسول الله بدلاره کې موږ د وکان پیدا کوو اي موږ دارا واستل شو کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ابو ذبیب لا وې د دې وکانو سره دنه په دې میده کې د ابو ذخیره شته د جمعې په اندازه او د شپې دي چې هغه په هر طرف باندې حرکت ور شروع کینو دل نقصان نه ور کوي پری چې و جمعه دا وګرځي کې به جمعه کې سړی پیدا نشونه به جدا خبره ده خمخه سړی پیدا کیږي دا خبره چې ورته وکړه هغه نو خلل شو دریم د سوره حجرات آیتونه نازل شو په دې کې بعضی کسان اقرا ابن حابس او عینه ابن حسن او زربقان حجاب په نامه د خلق و اقرا ابن حبیس د ایمان راوړ خو صدقان خلق و د رسول الله صلی الله علیه نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې قیلوله کوله دا سنت طریقه ده رسول الله فرمایي چې قیلوله کوي د شیطان زمن قیلوله نه کوي د غرمه منځنه مخکې لږ زره آرام لس منټه شمه لټه خو به وشو کوونش حسن بصری په بازار باندې تیرودو د خلکو ټول غرمه خپل کاروبار کو نو ویل قسم په الله چې دې ملګرو د شپه خرابه ده دا چې د ورځې ګرځي راګرځي اخر به د شپې چرته راوشتي کی تهجد له او د تهجد د اهتمام لپاره اساسي سبب علماء ذکر کړي قیلوله رسول الله نه په سفر کې پرې خود نه په حاضر کې خاص کر د سورې کهف د ورسنی ایتونه ویل وختي و د کېدل د ګنا نه ځان ساتل مؤمنانو سره کینه ساتل د دنیا په کار کې ځان نه استعمال ول د آخرت سوچ مالی جرمانه په ځمانه کې خودل او د زید جمانه ځان ساتل دروازه ټک ټک ویل یا محمد اخرج روزه چونګې د نوی مؤمنان دي د رسول الله د قدر نسم لا پوی نه دي او د شی ویل چې مون شاعران یو مونږ چې چا توصیف وکړو به داغه توصیف دی مونږ چې چا بدی بیان کو به ګوره داغه بدی ده رسول الله چې کله بار وروته هیڅ منو ویل صرف نمبر خبره وکړه جزاک الله تا کار څنګه الله دی الله رب العزت یو شی بارکه د عزت فیصله کوي هغه به عزت فیصله ده چې چا بارکه د ذلت فیصله کوي هغه به ذلت فیصله ده انسان بچو داغه به عزت هوته زمسي نور څه نه ویلي ځکه کې اخلاق والو او دا خبرم ذکر شو چې کیسه اخلاق په انسان کې پیدا کیږي ځان کې به حیا راولي صدق بزان کې راولي عاجزي بزان کې راولي رافت بزان کې راولي د صبر ماده بزان کې راولي د رحمت ماده بزان کې راولي د اسلام د شاعر او احترام مساجد د مشران او صحابه اسلامي تعلیمات عمل کې راوصل به ځای کارونه کې ځان نه بندوله په خلکو باندې بدګماني نه کوله حسد نه ځان ساتلو د جبه کنټرول نور یې اسمه نو ویلي
خو دې ملګرو د شي ویل شي مفاخره کوو ورازه چې مقابله غونډه وکړو چې ته په تکړه کمنګا نشه خلک ودم رسول الله ورته بالکل صحیح ده یو خطیب را مخه لګي خطیب چې کله را مخ کې رسول الله سره خپل خطیب ثابت ابن قیس رسول الله هر ملګری نشه خلک و د مغیره سره بارے کې دا راځي وکړه به چرته یو کار کې چا خوشي کې څلور دروازې به لرلې دا ټولي دروازې به چا بند کړي مغیره سره په طرف باندې وته پوجې مې په نه و عمرو بن العاص شي معاویه شي عمر بن الخطاب د محمد بن مسلمه بارے کې فرمایي وکړه ځل کافرانو سره چا میدان کې خوشی کړي دي زور لیوال ورکول د سلمې بن اقوا بارے کې دا راځي چې هغه د غشنه مخکې منډواله د اسمه مخکې منډواله او خطیب د محمد رسول الله چې هو ثابت ابن قیس د بصره وشتو او مقابله شروع شو دغه خطیب خپل توصيفات وکړه چې موږ د شي خلک یو عربان دار کم خلک دی او غیرتی خلک دی او جګړه ماران خلک دی او حماسو خلک دی او فلان دا چې کله چې خطبه کې ویل د الله حمدونه ذکر کړه توحید به ذکر کې د محمد رسول الله صفات به ذکر کړه نو است هغه خطیب خاموش به شاعر مخله کې یو له شیرونه ویلې محمد رسول الله حسن بن ثابت له ویلې بس ودرېګا د ډېر له شیرونه ویلې مسلسل په مکه ځکه روان شیر ویلې د الله توحید او رسول الله صفات به ذکر کړه نو است غل کینه ولا خلق دا نشه شاعر كالشمس في كبد السماء وضوءها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما أحسن منك لم تر قط عيني ما أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء دی ورته ویلي ناشنا سړی دې شي لګنور یا رسول الله دې بل ځکه ویلی و زما سره وساونه سړی دې دلین د عمر د څه بچین دی راوړې ځان دې په خپل برابر کړي وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساتع أرنا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنة أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استشغلت بالمشركين المزاج زمون د نبی وناشنا صفات ساسو مشران سلیری غنټې د شپې ورځې ودی او زمون نبی چې هغه د شپې الله له جاړي د سره مقابله چرته کېدی شي خو نور شیرونه ویلي چې کله ویل اقرا ابن حبیس ویل قسم په الله د محمد صلی الله علیه وسلم په حق دی د خطیب زمون د خطیب نه میدان ویوړو شاعر زمون د شاعر نه میدان ویوړو دینه دا خبره معلومه شو چې دا ارچا سره به داغه د اسلام موافق خبره کوي یو سړی د بتور مثال هغه حکیم دی او ډاکټر دی داغه خواله شراغلی نو داغه باره کې د ډاکټري متعلق خبره وکړي چې انسان باندې استفراق راځي او حمیره او فریض دی او به دوی دا یو سړی انجینر دی داغه سره د نقشو مطابق خبره وکړي یو سړی بل مهارت لري دا به دعوت کې ډیر ښه اثر لري جانب مقابل وسه خبره لوګ دي چې لکه دا چرته دی یو باب سړی نه دی دا خو جامع انسان دی شپږم مسله به دا وشو چې آیتونه الله نازل کړه د سورې نور او خاص کر د سورې حجرات سورې نور کې د شی ویل چې د ایمان والو د محمد رسول الله دعا هغه ګوره د نور دعاګانو غو نه مگر زوي یو زما دعا ده ستاسو دعا ده مو ته چې چاله دعاګانې کو کې دي شي قبول شي کې دي شي قبول نشي او محمد رسول الله چې چاله دعا وکي هغه بخمخه قبلې کی دویم یو زما ته امر دی یو د رسول الله امر دی د زما ته امر کې چې اومنو کوی نه منو څه خبره نشته اما د رسول الله امر بخمخه مالي بل دا معنا ما طيب الذي جواز کو یا احمد یا محمود یا خالد یا شعیب یا فلان یا فلان لیکن محمد صلی الله علیه وسلم بدش نه وشي یا محمد اغلب وشي رسول الله سوره حجرات کې ملائکه نازل کړه د ثوبان رضی الله په خوا کې يهودي واغد شي یا محمد چې برسنه کې په بوکس باندې وړاندې وغورځو وي ته څنګه شوی چې یا محمد دلیل به دی باندې چې کوم سړی د رسول الله بارک دی یا محمد الفاظ استعمالي قران کې الله فرمایي دا قمقل دی دا به دا بره او د انسان لوال پکار دي به مطلب چې یو عالم رساله لیکلي دا پاغه کې دی یا محمد او یا رسول الله د اواز حقیقت ذکر کړي چې دا ناروا دي دا احناف او شوافی او مالکان ټول علما او حوالی ذکر کړي دي الله رب العزت رسول الله لنو اخسره جبريل اخسره یو يهودي اخسره منافق اخسره او باندې چې اخسته الله او جبريل خو جدا د يهودو نشته وای نبي خو سره خو سره مشابهت راغی او د قشم باندې سره هغه خو پویدلنا او منافق سره جوړیږي نه د دین ورسه عمر رضی الله عنه ابو بکر صاحب او رسول الله په وجه کې کېناست د دې قوم د پاره مشر څو ګټاکو ویل به اقرا ابن حابس وته وټاکا عمر رضی الله عنه ویلي جانب مقابل به قعقاع ابن حکیم ورته وټاکا خو بده کې دوړو بحث ولانجر اله د دوی اوازونه د رسول الله د اواز په وړاندې باندې شو چې شول الله یې دونه نازل کړ چې اې د ایمان والا او د رسول الله په وړاندې تاسو څنګه اوازونه پورته کوي خاموش شئ عمر رضی الله عنه دومره بد خپل आवाज دین ورسه به خبره کوله د رسول الله سره چې کله رسول الله په پوینو شو عمر سری ویلي امام بخاری رحمت الله علیه مسله ذکر کړي وی نږدې و چې محمد رسول الله د نږدې ملګری اوس برباد شي وي الله دومره ادب ورکي
چې دا به تاسو نه کوئ بلکې رسول الله وړاندې چې ګنې ډېر د ادب نه بکار اخلي او دا ناروا ده. د دې نه دا خبره معلومه شو چې د انسان عمل برباديږي هغه په څه باندې چې کله یو سړی د الله او د الله د رسول د قانون په مقابل کې بل قانون اوچت کی چې دغه خبره ومنو بل بنمنو د رسول الله پر استهزاء د ایمان په نعمت ناشکری د اسلام په نعمت ناشکری مسلمانانو له ضرر ورکول مؤمنانو له ضرر ورکول دایره نه پیدا کېدل چې الله باندې ایمان والی دایره نه پیدا کېدل چې الله باندې اسلام والی د خلکو په وړاندې یو عمل چې بیزان لشي بل عمل د مسلمان په خلاف استهره او چتاول د يهود نصارا سره موالات دوستانه د هیڅ سره مشابهت په ګناه باندې اصرار نو وی ویل چې ګور اساس عمل نو برباد شي. د دې وجنه چې څومره علما د امت تاسو مطالعه کې عبد الهلک نبی رحمه الله مجموع الفتاوی کې لیکلي دي صحابه په خپل مابین کې اختلافات نه رخولې دی بل بس به منځونه جاری ساتل چا بسم الله بجهر ویلې چا باندې ویلې چا په وینا باندې او تاسو ماتو چا نه ماتو چا پرګ باندې او تاسو ماتو چا نه ماتو خو چې کله به یو مخ شو دا ول بس به ایسته اقتدا وکړه. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بارک رضی ویغه هارون رشید یو عالم پس منځو کې مالکی عالم چې هغه غولګو وینته او ته اقتدا به وکړه. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بارک رضی فتاوا بجازه کې لیکلي دي چې دا امام صاحب شاګرد دی وی ورځ د جمعې منځرت لو غسل وکي چا ورته ویل شیخ هغه ایش تقول وی دا کوم ابو باندې چې تا غسل وکي بده کې مګه پرتره وینن ز په دې حدیث باندې عمل کوم د امام شافعی په مسلک باندې شکل او بد و شافعی له ورشي کې ودا ګندګي نه اخلي. دغه شی مسله مولانا صاحب ګور رحمان تفهیم المسائل کې لیکلي صاحب د شامیم لیکلي چې اعتبار د قوت د دلیل لري. شاه ولی الله صاحب لیکلي دي وې کچرته په یو مسله باندې قران او سنت موجود وي او موږ د یوبل چا خبر راواغه سودا خبره مپری خو د قیامت کې بل الله موږ څه عذر پیش کو ایس مولا علی قاری صاحب دا خبره ذکر کړي چې قیامت کې ستنه دا پښتنه نه کیږي چې چا سره تعلق لرو چا سره نه لرلو بلکې پښتنه دا کې چې په حدیث څومره عمل کړي دي د دې نه دا خبره معلومه شو چې د الله او د الله رسول خبره په مقابل کې ګوره د بل چا خبر راوړاندې نه کې کچرته مراوړاندې کړه ځانم برباد عمل به برباد شي. د دې وجنه د امت مسلمه چې څومره علما دي کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دې کې مالک صاحب دې کې شافعی صاحب دې کې امام احمد صاحب دې ټول دا خبرې کړې دي چې اے خلکو زمنګ دا خبره د قران او سنت په ترازو باندې وته لای کچرته دې سره برابر وي عمل پیوږي کې نه بدقه دیوال باندې ولې شي پرې دي هغه خلکو راغ خپل غاړه په مخلاصه کړی دا هغه بد الله قران اسمن مخې ولاړی نقصان حق انسان کې وکړي چې هغه صحیح حدیث ورشيدو لیکن بهم دا یو چا خبره راخلی او د شي وای چې نه داس ما مسلک دی او داس ما نظریه ده دا حدیث نشم من لیدي شړي ځان لتاوان وکي د شړي ځان له عمل برباد نو په دې وخت کې د شکار بلو شو ثابت ابن قیس په خپل کور کې کېناستو आवाज ډیر اوچتو طبعا رسول الله ملګری ویلي وی ثابت ابن قیس نه خاري چې ویل نه جوړه شوی دی سعد رضی الله عنه ویل چې دا خبره غلطه راځي زما په خوا کې دا کور دی کچرته نه جوړه وسه قربانه پویم خو زه ته پوښ کوم د ثابت ابن قیس قال راغی ورته ویل رسول الله ته پوښ کو چې ولی منځر نه راځي وسه خو منافق جوړېږم نور ودا ولی وزما اواز ته باندې روچت دي چې رسول الله سره کله خبره کوم ازما اواز پورته کیږي او الله رب العزت فرمایي چې رسول الله په وړاندې اوچته خبره مکوي کینه عمل به مو برباد شي. صحابه دومره احتیاطي خلک زګه خدای اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده د محمد رسول الله چې څومره ملګری دي صحابه کرام د ابوبکر تر واشتي رضی الله عنه پورې دا ټول جنتین دي ټول نس منګ الله راضي دي دا ټول څنګه د دین مشران دي د دوی سره مینه ساتل ایمان د دوی سره ورانه ساتل د بیمانی د دې وجنه علماء دا لیکلي دي خاص کر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په منهاج السنه کې چې کوم سړی د رسول الله د ملګرو بدی خلکو له بیانې ته پوهه شه بدی باندې چې دا سړی زنديق دی. امام مالک شه فرمایي چې پتا باندې کله شپه تیر شو سبا در باندې راغله او د رسول الله د یو ملګری سره صبر ځړه کې د ظریف اندازه باندې ورانه و چې مړ فلانه د حدیث دی اولاد شری ته پوهه شه بدی باندې چې ته کافر شو د ایمان نه کنګال شو. صحابه دومره اوچت خلک اگر وی یا رسول الله ملګری خود شي وی زما د خوانه ورته زیره ورکا او ډیر لوی زیره بشارت ورکې په دې خبره باندې چې ته جنتی ته د هغه خلکونه نه جنتی صحابي دی ثابت ابن قیس د دین درې خبره معلومه شوې یو دا چې کله سړی د ادب نه کار اخلي به ادبی نه کوي د انسان له الله ایمان او جنت نصیب کوي. دویم ته دا خبره معلومه شوه چې د دین په اړه کې سړی په دې ځل کې ځان سره درد او سوچ پیدا کړي الله رب عزت خامخا د جنت ورکوي او معمولی غو درد ګوره د سره پیدا شو او ادب خوري اوچت شعر خطیب شیربنی سراج المنیر کې لیکلي دي چې کله ساحران در موسی علی السلام مخې لرال او په دې وخت کې د ادب نه کار واخصو چې تم مخې راسي غورځي کومنګي غورځو الله رب عزت دې ادب د وجه رب العالمین اسد ول ایمان نصیب منهاج المسلم کې به لیکلي د الله سره ځان لا ادب او د رسول الله سره ځان لا ادب او د قران سره ځان لا ادب او د مسجد سره ځان لا ادب او د صحابه سره ځان لا ادب د مشرانو سره ځان لا ادب د جمعه سره ځان لا ادب تفسیری مسله ذکر کړی ده. دین ورسا فروه ابن عمرو الجزامي په نامه باندې د معان د علاقه والیو
هغه ایمان راوړ په دې سره کې بشاشت ایمان وردان نشو د موته په غزا کې 3 سره مجاهدین د 2 لک فوجونو مقابله چې وکړه د یو مجاهد په سر باندې شپږ شپه کسان نو وی ویل قسم په الله چې دا محمد د الله د خوانه حق نبی د اسلام راوړل پکار دي او بیا خاص کر مکه وغیرہ داسې نه چې فتح شول نو دی وخت کې نسوارا ورته ویلي د نور يهود وغیرہ دا دومره خراب او بدترین خلک دي رسول الله فرمایي چې قیامت نږدې به الله هلاکي ته قیامت پوری به دا ژوندۍ د مسلمانانو سره به دې ټکرونه کې برازي ویا به مرتد کیږي او یا دې منګه وښنو هغه تیر تیار نشو بس زما وښنی زه رسول الله باندې چرتم کفر نه کوم دا خبره کوم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه به دې گواہی کوم چې حقدار د بندګۍ ایواز الله دی او زه به دې گواہی کوم چې محمد الله حق او نبی او رسول دی عليه الصلاه والسلام اساغه شهید رسول الله د هغه د انتقام اخصول د پاره د اسامه ابن زید رضی الله عنه جيش تشکیل کې او د ابوبکر صاحب په وخت کې هغه ویلاړو اسامه سے فرمایي د یو کلو په عمر باندې ځوان الګ د شکل د رسول الله خو راغی رسول الله مرز وفات کیو وزما پر سر باندې لاس طرف کو پورته اسمان په طرف باندې وکاته نو ما پزړه کې دا خبره راوړم محسوس میکړه د رب العالمین نظمره پر دعاګانې وغوښته ان شاء الله زه واستوان نکوم مجاهدین تشکیل کړه او د هغه سړي انتقام به واخص دین اورسه به بل په کدا وشوا چې کله ذل قعده را داخله شو زمونږ استاد د لوی امام محمد صلی الله علیه وسلم په دې ځل کې دا خبره وګرځي چې د عملګری راجمه کوم ملګری زیات شو الله رب العزت ما نور ځان لا اخلي رخصتای می د دوی سره د دین څخه اخري مذاکره کوم او رسول الله له اطلاع شوی و انبیو له اطلاع کیږي اعلان وکړي چې روان سکل په ټول خل حج لراځي څوک چې په مکه کې او څوک چې په مدینه کې ډایرک بس مکه لزان رسوي په دې وخت کې دوه خبرې رسول الله وکړي خذو عن مناسککم زمانه تاسو افعال د حج یاد کړئ او د حج وکړي لکه څنګه چې د حج زکو دې کې دا خبره معلومه شو چې رسول الله په کوم طریقه باندې حج کړي په هغه طریقه باندې حج دا جنجال دي حجانو جوړول پکانه دم لازم شو پلان لازم شو حج بالکل د حج نه سړي زړه تور شي د مولا کله د کارونه خلکو لته وګوري بس که خټه وګره ولم دم ورکا کوي کته درنو ورجو دم ورکای بلکې رسول الله موږ ته تعلیم راکې چې کوم طریقه باندې ما حج کړي تاسو باندې طریقه باندې حج وکړي حاجیان له بداویل چې افعل ولا حرج افعل ولا حرج افعل ولا حرج دا کارو کس پروا نشته کله چې صلح الحدیبیه کې دا تقریبا 3 سره کسان مسلمانان و دغه جنور سره بل سره کسان به کله چې دا مکه له داخله دول سره مجاهدین سره و به چې کله دا حنین ته تقریبا 12 سره مجاهدین چې تبوک لکه لون ډیر سره مجاهدین سره روان و او چې کله به دا ملګری راجمع کړو مرز وفات حجۃ الوداع کوي یو لک شل سره مجاهدین یا یو لک څلور سلويک سره مجاهدین ورته الله راجمع کړ الله سره وعده کړو چې رسول الله يدخلون الناس داخل بداخلي کې په دین د اسلام کې اذا جاء نصر الله والفتح چې کله د الله نصرت او فتح راشي داخلو په دین د اسلام کې ډلې ډلې راځي چې ډلې ډلې راځي د رسول الله په وخت کې تقریبا اوه وفدونه رااله د ابوبکر شه په وخت کې او د عمر شه په وخت کې د افتی پورس باندې حرکت وکي شروع سفر د محمد رسول الله طریقه دا و چې دا د پنځمه پورس باندې وته وختي چې کله سړی تجارت کوي دغه شنبه باندې سفر کې الله به برکت اچوي خود ضرورت په بنیاد باندې کله د دوشنبه پورس وته لکه هغه سفر د مدینه د هجرت او د افتی پورس باندې وته د ماسپکین مونږ کې مسجد نبوي کې ذوالحلیفه شکل لاړه تقریبا د دې مسجد نبوي دغه ما بین کې و کیلومتر مسافه الته د مازیګر مونږ کې او قصر وکي شیخ الاسلام ابن حزم رحمه الله فل محلا کې لیکلي دي چې کله انسان مسافر شو د کور وته بس د بین نور احکام د سفر جاری شو به دغه نور سره ماقام مونږ پسې وکي به پسې ما خصن مونږ وکي به د سمې مونږ وکي او کنه وخت به دغه نور سره روان شو بعضی ملګری لاړه ډایرک مکیلا بعضی مدینه لاړه د محمد رسول الله سره په سفر باندې روان دي یو لک څلور سرویک سره مجاهدین دا وسره جمع کیږي نو وخت ځکه حرکت وکي دي کې مقصد دا و چې د عملګری اسما سره ټول پر سفر کې شریک شو لاړ شي بهترین امام او بهترین روانه مدرسه نو په دې وخت کې عائشہ رضی الله عنها فرمایي وېسریم ګومنس کې بریتانیم برابر کړه او د هر بیبي سره هم بستر جمع وکړه به د ارجمان ورسې غسلم کو ابو رافع صاحب غلام هغه ته یا رسول الله ټول په اخر کې یو غسل وکړو څنګه ته د ارجمان ورسې غسل کې وزالک اسکا واطهر اطيب دی باندې سړي سخت ما صفای راځي او د سړي طبيعت به برابرېږي دا جمعه ولی وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان چې کله په سفر باندې وځي د خپل اهل سره باید ملاو شي کېدې چې په سفر کې بعضی چینه تعالی مخ راشي نو زړه بری پاریږي بل دا به بین انسانان دي دغه حق په عمل نشي رسول الله نور روان شو چې کله روان شو ظاهر دا حدیث معلومیږي چې دا د حج قران اراده وا حج قران دا معنی چې سړی به د حج اراده کوي د عمره اراده وکي او ځان سره به هدايا اخلي اوس وخت کې موجوده را صورت حال جوړیږي نه ځکه داخله ځان سره هدايا وغیرہ اخلي لا
او ویل لبیک حجا لبیک عمره لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك الله تعالی تابعدار ولاړې ما الله تعالی تابعدار ولاړې مستا هیڅ شریک نشته حمدونه ټول تعالی دي دا تلبیه ټول ویلې او دغه نورسه هغه ځل ور داخل شو دا ملګری وسره و بهترینه مجمع چې د انبیانو نورسه د زمکه په سر باندې رسول الله فقيري او 1,400,000 مجاهدین وسره دي د زمکه په سر باندې خاصه خلق د الله اولیاء خلق او بهترین مربي محمد صلی الله علیه وسلم چې الله ترشا ولاړ او دوی تربیت وکي مخکې د دینه چې دا مکیله ورسیږي عزتواله یو درې لوی واقعي وشوي هغه به ان شاء الله به روان چارشنبه ورځ باندې بیان کوو چې هغه کمی واقعي وي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین